السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې قرباني په داسې مال باندې کول چې د هغه د بوټونه خراب وي، پرې وي. پروا نه کوي محترمه، دې پورې کوم مقصود نه ده تړلی لکه د ښکر مسئله کې. نو د ښکر په مسئله کې هم داسې د وروره شرعاً مشکل نه لري. که د غوا ښکر مات وي یا یې بوټ پرې و نو دا شرعاً مشکل نه لري، خو چې له تګ نه نه یې هغه سوی، غوښې ته مسله نه یې راغلي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب. وعلیکم سلام. عصمت الله ناصري په نامه یو ورور پوښتنه کړې چې یو ملګری موټر ګاټ هم لري او 10,000 روپۍ لري، 20,000 روپۍ قرضداره ده، په ده باندې قرباني نشته ده وروره. الله دې ښه لره جوړ اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده په نصاب کې به مسکوک حسابیږي که غیر مسکوک؟ نو محترمه فکر کومه دا تحقیق دې هم دې ما اورېدلی دی، نو بیا پوښتنې ته څه ضرورت ده؟ الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې. ما په دې تحقیق کړی ده، الله دې نصرت وکړه. دا مې بیا هم در ولېږه، درسره وایم. وعلیکم السلام. اعجاز الحق نظري په نامه یو ورور پوښتنه کوي. د ده ورور پوښتنه دا ده چې خولۍ سره لمونځ کول یا نه کول دا څنګه دي؟ محترمه حنفي فقها دا مکروه بلي. ما په دې تحقیق هم کړی ده وروره، الله دې جوړ لره، کامیاب. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې زه دکان لرم 50,000 روپیو. نو محترمه 50,000 روپۍ نصاب نه ده. ما تحقیق کړی ده وروره، 60,000 روپۍ سږکال په افغانستان کې د نصاب ده. نو د تا مال نصاب ته نه رسیږي وروره، تا باندې قرباني نشته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د حیوان خرڅول مخکې له دې نه چې حلال سوی نه وي خرڅول یې دا جایز نه ده محترمه. الله دې جوړ لره. یوه بیعه ده، یوه یې وعده ده وروره، بیع یې ناروا ده وروره. په دې موږ تحقیق هم کړی دی، د هدایې په درسونو کې په دې یو تحقیق د موږ شته ده وروره. الله دې ښه لره، کامیاب. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې ویښتان داسې ګورګوتي غوندې ویښتان جوړول د نر دپاره څنګه دي؟ نو زه چې څومره فکر کوم محترمه، انشاءالله شرعاً به دې کې مشکل نه وي. یو شد التجاعید ورته وایي چې هغه په مخ کې کوي، یا ګونجې د مخ وره کوي، هغه کې لا چې زړه ښځه وي یا زوړ سړی وي مشکل لري. اما دغه مسئله د ویښتانو په جعدیت کې نو انشاءالله دا به شرعاً ډېر څه پروا ونه لري وروره. الله دې ښه لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو چا په موټر باندې 2 نفره نور په موټر سایکل سپاره ولغی وهلي دي، شهیدان کړي، وځلي دي. نو د دغه ورور اوس پوښتنه دا ده چې دغه 2 کسانې چې وهلي نو دوی به د دغه 2 کسانو د وژلو کفاره د هر یو به بیله بیله کفاره ادا کوي که دواړه کفارې تداخل خوري؟ معنی یوه کفاره روزي ونیسي یا بل هم پې خلاصیږي؟ نه محترمه، په کفاره د قتل کې تداخل نه د جایز دی موږ د احنافو مذهب باندې وروره. نو یعنی مطلب دا ده چې هر یو به ځان ته مستقله کفاره نیسي. الله دې جوړ لره، کامیاب. وعلیکم سلام. حامد کوچیوال په نامه یو ورور پوښتنه کوي. 3 ملګري شریک سوي دي، یو پیسې دي، بل کار کوي، یو بل ته وایي چې ته به مازې جمعه کې ورې راځه چې دا موټر مو اخیستل، ته پوهېږې ورباندې، بس ته به موږ سره شریک یې. اوس یې موټر اخیستی دی او دی بیخي ورغلی نه ده، دی شریک ته. نو ده خپل عمل نه ده کړی محترمه، چې عمل یې نه ده کړی باید په همغه شرط باندې سره لاړ سي. دی هېڅ حق نه ورسره لري. اول داسې نه محترمه، کوشش وکئ چې یو څوک شرکتونه کوئ د علماو سره مشورې وکئ چې هغه شرکت خو په شرع برابر وي. دا اوس کم شرکت ته په شرع. وعلیکم سلام. عاجز رواحه په نامه یو ورور د تسبو په اړه پوښتنه کوي. محترمه، تسبې چې دي د اسلام نه مخکې په نصرانیت او د هندوکیت په ادیانو کې هم تسبې وي، او د اسلام له راتګ سره چونکې اسلام په اوایلو کې نه وي، هلته ذکر په د خرما او د کجورو په زړو باندې کېده او په ډبرو، په کاڼو، په تیږو باندې کېده. او بیا وروستۍ زمانه کې چونکې دا منثورې وې او بیا علما وروسته زمانه کې منظومې وګرځولې، نو علما د جواز فتوا کوي. خو سره له دې چې علماو په دې کتابونه هم جوړ کړي چې جایز ده،
خو په ګوتو باندې ذکر کول تسپونه اولادي محترم، الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. محمد ثاقب حماسي په نامه یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې د ټلیفون کې د تلاوت کول څرنګه دي، جواز لري که نه؟ نو محترمه تلاوت دپاره خو اودس شرط نه ده، د قرآن د مسه کولو دپاره اودس شرط ده. نو ښه خبر دا ده چې هغه د ټلیفون کومه شاشه او صفحه چې ده، نو که اودس وسي چې بیا هغه مسح کړل سي، دا به ښه وي وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسه. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي د یوه زنانه د میاشتې مرض چې ده دا په 28 ورځو کې ورته راتله، خو دا وار یې ورته 18 ورځې بعد راغی. دا اوس حیض ده او که استحاض ده؟ نو محترمه طهر ته یې ګورئ اوس چې طهر یې څه وخت راځي. نو که چېرته طهر و 15 ورځې له دې کله کله محترمه عادت بدلیږي، د طهر عادت هم بدلیږي. نو که داسې و چې بیرته له دغه مرض چې قطع سو بیا راګرځېدلو پورې پوره طهر و، نو بیا عادت بدل سوی د الله دې جوړ لره جنتي سي. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده. د ده ورور پوښتنه دا ده چې یو څوک مړ سي، بیا خلک وایي موږ ته په خوب راځي او نه راځي، څه وکړو چې په خوب راسي؟ محترمه وروره داسې ده د انسان چې مړ سي او روح ترېنه لاړ سي، که روح ډیر مصروف و، په نعمتونو کې هم ډیر مصروف و، نو هغه سړي ته خوب کې نه راځي، ځکه هماغه خپل نعمت کې مصروف وي، بیا د چا دغه حالت یې له یاده وځي، پلرونه ورونه خپلوان. او که چېرته په عذاب کې وي، مصروف وي ډیر په عذاب کې، نو بیا هم په خوب نه ورته راځي وروره. الله دې جوړ لره جنتي سي، کامیابي دې نصیب سي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور لطف الله فهیم په نامه د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه دا ده چې مثلا یو سړی دا هغه جومات ته ننوته، جومات کې نفل وکړل، پس له هغه نه په جومات کې دی څه شی وکړي بهتر ده؟ تحیت المسجد نه وروسته نفل وکړي، تلاوت وکړي، څه شی وکړي؟ محترمه وروره حنفي فقهاوی وي که چا لمونځ سره له کراهیت تحریمي نه ادا سوی، د ده مانځه اعاده واجبه ده. دی له دې نه چې نفل کوي بهتره دا ده، بلکې پې واجب ده چې هغه لمونځونه بیرته راوګرځوي. لکه اکثره مونږ افغانان لمونځونه داسې یو قسم باندې کوو، قومه جلسه رکوع سجده سمه نه کوو، نو دا ټول واجب دي. په ترک د واجبو دغه لمونځونو اعاده واجبه ده. دی د کوشش وکړي که دغسې حالت سوی وي، اعاده دې د لمونځونو وکړي. الله دې جوړ لره، کامیاب